د ترهګرۍ ښکار شوي اس پی رورل پیښور طاهر خان داول 23 کلونو پورې پولیس کې خدمات ترسره کړي وو. هغه د ای اس آی برتي کېدو وروسته د خپل صلاحیت په بنیاد ترقي کړي او د اس پی عهدې ته رسېدلی و. طاهر داول په 4 دسمبر 1988 کې د شمالي وزیرستان په خدي کلي کې زیږېدلی و. په 1982 کې میټرک کړی، په 1984 کې بی اے او په 1991 کې پښتو ادب کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې وه. پبلک سروس کمیشن کې د کامیابۍ نه پس د ای اس آی په حیث هغه پولیس فورس کې شمولیت اختیار کړی و. په 1998 کې ایس ایچ او ټاون بنو، په 2002 کې سب انسپکټر او په 2009 کې د انسپکټر عهدې ته ترقي کړې وه. اس پی داول ته قائد اعظم پولیس ایوارډ هم ورکړی شوی و. د 2009 نه 12 پورې اف آی ای کې د اسسټنټ ډایریکټر په توګه کار کړی و. په 2004 کې هغه ډي اس پی کرایمز پیښور سرکل او ډي اس پی فقیرآباد هم پاتې شوی و. طاهر خان داول په 2003 کې د متحده قومونو په امن میشن مراکش او 2015 کې سودان کې تعینات شوی و. 2015 کې ترهګرو سره مقابله کې هغه په خپا او مټ په ډزو لګېدلی و. 2 میاشتې پس هغه ته د اس پی په عهده ترقي ورکړی شوه او رورل پیښور کې تعینات کړی شو. د هغه د ملګرو پولیس افسرانو وینا ده چې اس پی طاهر داول یو فرض شناس افسر، با اخلاق او بهادر انسان و. طاهر داول به ادبي هلو ځلو کې هم دلچسپي اخیسته او پښتو کې به شاعري هم کوله.